نن سبا حالاتو کې مینه کول کوپر ګڼلی شي. دا کم تصویر چې تاسو ما سره سایډ کې په سکرین باندې وینئ، دا هلک او جینۍ خپل ورونو وویشتل په وجه د دې چې دوی یو بل سره مینه کوله. دوی واده غوښتلو په خپله خوښه باندې، خو دا جینۍ خپل ورونو د هلک له نه ورکوله او نه د دې هلک ورونو دا جینۍ کوله د هلک له. د هغې انجام څه شو، د هغې ریزلټ څه وختو چې دوی مجبوره شو او دوی د کوره نه ووتل. دوی چې کله د کوره نه ووتل نو د هلک چې کوم ورونه دي او د جینۍ چې کوم ورونه دي دا د دوی په تلاش کې شو. آخر کار چې دوی پیدا کړل او دوی وویشتل، په بدرنګ مرګ یې مړه کړل. نو نه خښول او نه جنازه کوله، ولې چې مینه کول داسې کوپر دی. نو پلیز د خدای دپاره د خدای نه وویرېږئ. ګوره مینه یو روا عمل دی. زمونږ پیغمبر وایي حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم چې بالکل هلک لم په خوښه باندې جینۍ کوئ او د جینۍ نم دا تپوس کوئ چې بالکل دا هلک ستا خوښ دی او که نه دی خوښ. نو پلیز په ځان کې داسې عملونه راولئ چې د خلکو خوښ شئ، ځان کې سنت طریقې راولئ. که دا زما ویډیو د چا خوښه شوي نو پلیز زما د ویډیو شیر کړئ چې نورو مسلمانانو ته هم ورسي، نورو پښتنو ته هم ورسي.